40 کاله په توپان کې 40 سال در طوفان د اسلام پال ملت پال سرگذشت. کله چې د واک خاوند خپل کیسه لیکي، آیا دا تاریخ دی که توجیه؟ کریم خرم د ځان د سپیناوي لپاره لیکلی که د نورو د افشا لپاره؟ راځئ نن درته 40 کاله په توپان کې کتاب باندې غږیږم چې منځپانګه کوم موضوعات بحث کوي. افغانستان په تیرې نیمې پیړۍ کې له یوې پیښې وروسته له بلې سره مخ شوی او هرې پیښې د هېواد خلکو ته د بدمرغیو نوی پړاو راوړی دی. سره له دې چې د افغانستان روانه غمیزه ډېر لاملونه ورخونه لري، ښایي له تاریخه نه زده کړه د دې بدمرغیو د دوام یو ستر لامل دی. له همدې کبله افغان ولس بیا د تکراري توطیو، تېروتنو او دوکو ښکار کېږي. د تاریخ نه مستندولو ورڅخه د درسي موادو نه جوړولو په برخه کې ټول هغه مشران ګرم دي چې د پیښو شاهدان وو او په بېلابېلو پړاوونو کې د مشرتابه په کچه په سیاسي بهیرونو کې ښکېل پاتې شوي دي، ځکه هغوی د راتلونکي نسلونو لپاره تاریخي یادښتونه نه دي پرېښي. په داسې یو هېواد کې چې تاریخي تر ډېره بهرنیانو لیکلی، د سیاسي ژوند لیکونو او خاطرو لیکل نادر دي، او د واک او ځواک خاوندان د خپلو تجربو د شریکولو له دود سره نابلده دي. نو د سیاسي شخصیتونو لخوا د ژوند لیکونو په بڼه د تجربو شریکول یو ستر کار دی. په دې برخه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر او د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر رنګین داد پر سپانتا نوم هر ځل ذهن ته راځي. ښاغلي سپانتا څو کاله وړاندې خپل ژوند، سیاسي هڅې، د افغانستان سیاسي تاریخ د خپل لید له مخې او د خپلو حساسو دندو تجربې له لوستونکو سره شریکې کړي دي. همداراز ښاغلي کریم خرم هم د خپل فکري مخالف خو کاري ملګري سپانتا په پلونو پلې او خپل شخصي ژوند، سیاسي او کاري تجربې زموږ مخې ته د 40 کاله په توپان کې په نوم په 602 مخونو کې چې د افسوس کتاب پلورنځي لخوا چاپ شوي ایښي دي. ښاغلی خرم چې له فکري او ایډیالوژیک پلوه اسلام پال او د اخواني مفکورې درلودونکی دی، خپل کتاب د زلمیتوب د مبارزې په بحث پیلوي. هغه مبارزه چې د ښوونځي په دوره کې د حزب اسلامي له ادرسه د وخت د کمونیست رژیم په وړاندې کوله. ښاغلي خرم د یو ځوان ایډیالست په توګه د افغانستان د یو ایډیال نظام د جوړېدو لپاره په عملي مبارزه کې ورپېښې ستونزې په ډېر تفصیل لیکلي او د هغه چا په توګه چې د رژیم استبداد یې په خپله تجربه کړی د تاریخ قضاوت ته یې سپارلي دي. ښاغلی خرم په دویمه برخه کې بیا د یو ملتپال شخصیت په توګه راڅرګندېږي چې دا د اسلامي ایډیالوژۍ لرونکي شخصیت لپاره یو ستر شخصیتي بدلون دی. د کتاب د لومړیو برخو، یعنې د ښاغلي خرم د ځوانۍ د دورې د پیښو په لیکنه کې هغه ډېر متوازن چلند کړی دی. لیکوال کله یوې خوا د وخت د حکومت د استبداد او جبر یادونه کوي، نو له بلې خوا د جهادي رهبرانو او مشرانو چې یو شمېر د ښاغلي خرم د فکري مبارزې سرلاري له جهاد سره کړي جفا او خیانت ته هم ګوته نیسي. هغه په دې بحث کې د خپلو جهادي هم فکره مشرانو پر دې جفا ناهیلي څرګندوي او دا اخلاقي جرأت د ستاینې وړ دی. د کتاب دویمه برخه چې د کتاب اصلي محتوا جوړوي، د بن کنفرانس له جوړېدو وروسته پیښو او بیا د افغانستان د عصري حکومتولۍ په مرکز یعنې ارګ کې د لیکوال د کاري دورې په اړه بحث کوي. په دې برخه کې لیکوال ځای هڅه کړې چې پر افغان ولسمشر حامد کرزي د نیوکو له لارې ثابته کړي چې ګوندې دلته هم په خپل نظر کې توازن ساتلی دی. خو که په دقت سره وکتل چې لیکوال په دې برخه کې پاتې راغلی او تر ډېره د پخواني ولسمشر حامد کرزي د مدافع وکیل په څیر راښکاره کیږي. همداراز ښاغلی خرم د ولسمشر کرزي د حکومت په ستونزو له بحثه ځان څنګ ته کړی دی چې زما په اند په دې برخه کې د خپل ولس پوروړی دی. لیکوال په همدغه فصل کې هڅه کړې ده چې د خپلې کاري دورې پر مهال د خپل شخصیت په تړاو راپورته شوي جنجالي بحثونه هم روښانه او سپین کړي. که څه هم د کتاب د لوستو پر مهال څرګندېږي چې ښاغلي خرم هڅه کړې ده د چارو په اړه له امانتدارۍ کار واخلي او پیښې په اصلي بڼه وړاندې کړي، خو بیا هم لیدل کېږي چې د یادو موضوعاتو په اړه د لیکوال شخصي دریځ پر متن ډېر اغېز کړی او تبصره یې دومره بې پرې او متوازنه نه ده. بلخوا د پیښو تفصیلي او کټ مټ وړاندې کول ځینې وخت لوستونکي ستړي کوي او اضافي جزئیات ښکاري. البته دا استدلال هم په ځای دی چې یو شمېر داسې پیښې هم وي چې باید د تاریخ حافظې ته په بشپړ تفصیل سره وسپارل شي. د پیښو په قضاوت کې د توازن نشوالی له دې ځایه هم څرګندېږي چې ښاغلی خرم په کتاب کې تل د امریکا د متحده ایالاتو سره په ټکر کې ښکاري. که څه هم روښانه نه ده چې له هغه هیواد سره چې له کبله یې ښاغلی خرم د منصب خاوند شوی او د دومره سخت مخالفت اصلي سرچینه څه ده، خو لیکوال هڅه کوي وښایي چې امریکایي اداره له افغانستان سره ریښتونې نه وه. که دا لامل ومنو هم
40 کال په توپان کې د لوست پر مهال ښکاری چې د هغلی خرم مخالفت د مصلحت او تدبیر لتوم نه خالی او په وچ کلک تقابل ولاړ دی. کتاب دا هم را څرګندوي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو احساساتي شخصیت او د مصلحت او تدبیر په برخه کې ډېره وړتیا نه درلوده. بیا هم د دې استدلال لامل د هغه وچ کلک مخالفت او تقابل له هغه چا سره و چې هغه کرزي ور سره د ستراتیژیک ملګرتیا سند لاسلیک کړو. په دې کتاب کې هغه کسان هم چې خای د مصلحت او سیاسي تدبیر لمخې له امریکا سره د اړیکو د پاللو غوښتنه کوله د هغلی خرم د قلم په نوکه ټپیخ کاری. هغه خرم په خپل کتاب کې داسې ښکاره کوي چې ګوندې هر غچا چې د مصلحتي چلن غوښتنه کوله ګواکې د کوم بارني هیواد لاسپوڅی و. همداراز د کتاب له متن څخه داسې بریښي چې په ځینو پړاوونو کې ټول نظام په یوې خوا او هغلی کرزي او خرم په بله خوا ولاړو. په ټوله کې د هغلی خرم دا هڅه 40 کاله په توپان کې د ستاینې وړ ده. کتاب اوسنی نسل ته په هغه مسایلو رڼا اچوي چې ډیرو ته لومړي لاس معلوماتو ته لاسرسی نشته او د راتلونکو نسلونو لپاره د موثر تاریخ یو پیاوړی او د اعتبار وړ ماخذ برابروي. که څه هم دا اثر په پښتو او دری خپور شوی، خو دا چې منځپانګه د افغانستان د موثر حکومتولۍ په تړاو له نړیوالو بیا په تیره د امریکا د متحده ایالاتو سره پر باسونو راڅرخي، نو غوره دا ده چې 40 کاله په توپان کې انګلیسي ته هم وژباړل شي ترڅو نړیوال هم د افغانانو د لید له مخې د چارو د تحلیل لپاره یو باوري سرچینه ولري. هیله ده افغان سیاستوال مسلکي او علمي کدرونه د خپلو تجربو د لیکلو لړۍ ته دوام ورکړي ترڅو ولس له تاریخ زده کړه وکړي او دغه تاریخي غمیزې بیا تکرار نشي. دا د دې اونۍ کتاب د بل کتاب د لنډیز او خلاصې تر راوړو مو په لوی سختن تعالی سپارم. ښاد او آباد اوسئ.